نو بیا به موږ ځو د سپریم کورټ اف پاکستان او د پارلیمنت هاوس مخې ته به کینو او که چېرې بیا داسې نه کېږي بیا به کفنونه موږ په سر تړو او بیا به د جی ایچ کیو مخې ته کینو او موږ سره خو د انصاف بلې لار نشته. نه شهید پیکج وشو چې کوم هغه لپاره مو وغوښتو، نه جوډیشل انکوایري وشوه چې کوم وزیر اعلی صاحب چې زه کوم نو موږ د څخه کوټ درکړې دوی په تاړه کې یو ځای بل ځای کې څوک ونیسي هسې فیک ویغه چې دا موږ په تینې پیو کې ولګه بدېږي. منګه په دې خبره باندې مجبور شو ځکه چې یو هفته منګه هلته احتجاجونه وکړو، هلته منګه لاریونونه وکړو، منګه هلته سهار نه واله د شپې تر 1 بجې پورې په سړکونو ناسته وکړه. خو د ملکن کما انتظامیه چې دا نو هغه یو ډیپټي کمشنر او اسسټنټ کمشنر خو سسپند شو، هغه ټرانسفر شو. خو دا اوس کومه موجوده انتظامیه چې دا د هغې نه بدتره ده. په دې کې دا کوم لیویز دا فورس دی نو دا د ټول نه یو ډېر انتهایی یو منفي یو هینیس یو نیگیټیو کردار ادا کوي او د دې ملکن د انتظامی اوس د وخت مشري سرپرستی دا کم ډیپټي کمشنر چې انوار الحق زه د دې متعلق دا وایم کو صوبایي حکومت چې په دې صوبه کې نورا غواړي چې دا نن تاسو ګوره په زرګونو خلک راغون شوي دي، نور بدمني جوړ نشي، نور دا تحریک داسې طرف ته لړ نشي چې په دې باندې بیا موږ لم د کنټرول چل ناراضي. نو دا کوم اوس موجوده انتظامیه چې دا نو موږ دا غواړو چې دا د فورن کم از کم د دې سسپنشن او د دې بدلی دی شي، ځکه داغه وجه دا چې دا دوه کسان کوم نیول شوی دي کوم گرفتار شوی دي. نو دا دغه مافیا دغه جرایم پیشه خلکو دا ټوپک مار چې تا کلندر ډرایور دا هغه خلک دي چې د فیس سیوینګ د پاره په دې کې د بدقسمتۍ نه چې چا په لاس ډیل شوی دی لا وخت نه دی موږ دا غي اظهار نکو. موږ اوس هغه خلکو ته وایو چې دا غي تعلق د اقتدار والا ګوند سره دی چې هغه دی رای راست راشي او هغه دی دغه کې چې اوس دی کوم یو لوی ټنشن روان دي، کشیدګي روانه، یو خفګان روان دي او ولس راغلي دلته تاسو ګوره احتجاج. نو هغه دی دغه مافیا د سرنا دغه لاس چت کی غوښتنه کوم چې زمونږ د استونځي زمونږ د تکلیفونه د محمد زاده شهید ورور دا کوم وجنه موږ چې کوم غوښتنه کړي پاره کې جوډیشل کمیشن دی، پاره کې چې کوم دی پولیس سیکټ دی، پاره کې د انکوایري د سی ټي ډي په ذریعہ دا هغه کې د مافیا خلاف یو وسیع اپریشن دی چې زمونږ د انتظامی دا خیال چې د محمد زاده شهید دا ځکه دا کوم چې دا لاریون کو یا موږ ناستا احتجاج کو دا به دغه ډای ډاون شي، دا به ختم شي او مخکې باندې نن تاسو کو ته په زرګونو خلک دلته راغلي دي. زه دا به تور دمکینه به تور دړکنه دا خبره ز صوبایي حکومت تم کوم، مرکزی حکومت تم کوم او د خپل زمونږه مقتدر ادارو تم دا کوم چې کچره دل تم موږ ته انصاف نه ملایويږي. دا کوم وختونه چې موږ کو دا نه من لیکيږي نو بیا به موږ ځو د سپریم کورټ اف پاکستان او د پارلیمنت هاوس مخې ته کینو او کچره بیا داسې نه کیږي بیا به کفنونه موږ په سر تړو او بیا به د جی ایچ کیو مخې ته کینو او موږ سره خو د انصاف بل لار نشته. اف آی آر خو چې دی نو اف آی آر ته پر غوځه مطمئنه ما خو دوی چې کوم تفتیش وکړو کو تاسو یې کتلی چې هغه دوه ملزمان چې کوم فیک او اجراتي قاتلان چې دي هغه دوی کوم نیولې دي نو هغه الریډي دي تفتیشي افسر سره په کټ کې ناست او خان دي تاسو هغه دا کتلی نو هغه چې دي بالکل فیک دي د دې شاته چې کوم اصلي خلک دي چې ناکار به کړي دي. نو موږ هغه غواړو چې خلک مخه تراشي چې څو پورې خلک نه گرفتار شوي او انویسټیګیشن ته نه واله شوي دا غوي خلاف اکشن نه غوښته شوی هغه پر چې کوم موږ دا کوو چې محمد شهید محمد زاده دغه کسانو محمد زاده صحیح سم نه دا عمدي انتظامیه دی لیوی او دغه چې کوم په وخت کې کوم کسانو دغه چارواکو دا کړو اوس ملته چې کوم د ویډیشن اسسټنټ کمشنر سو کټک سو شیا دی الته هغه چې نو هغه اوس دغه باندې تفتیش باندې اثر انداز دی. موږ دوی ته چې تاسو دغه خلاف اکشن وکړئ د منشیات خلاف پروش خلاف نو موږ د څخه کوټ درکړې دوی په تاړه کې یو ځای بل ځای کې څوک ونیسي هسې فیک ویغه چې دا موږ په تینې پیو کې ولګه بدېږي. د تفتیش د حده پورې چې کوم دی موږ اوس ملته وهاب دی بل کوم کسان دي په دې کې انوالي دغه لیوي والا نو چې کوم خلک په انوالي او دغه ځای ډوکر خلک وهاب څوک دی؟ وهاب ته پوسټ انچارج دی د څخه کوټ او دغه ځای شو کوم ځای چې دا قدر شو نو خبره دا چې موږ ور دغه نه د تفتیش چې کله خبري کانفرنس کې د ډیپټي کمشنر د خبره کړې و چې یاره ملزمانو اعتراف جرم کړی دی دغه اعتراف جرم د تاسو په کم نظر ګورئ؟ دا خو جماعت اوس دی چې دا اعتراف جرم بیا دغه پولیس سره 161 چې کوم بیان دی دا غي هیڅ حیثیت نشته په عدالت کې دا چې 164 شي نو علي چې کوم نه دغه عدالت کې 164 نه کو نو مقصد دا چې دغه صدقه پاتې نشو واسطي خلک چې دي هغه اوس پورې چې هغه
خلافي سیکشن نه دي هیڅ خبر نه کوي نو موږ خپل دا چې موږ سره حکومت د ځله فړلای چې کوم دلته ممبر دی وزیر اعلی ایڈوایزر دی اگر هغه چې محمد زاده زما رور دی دا خبره وکړي نه شهید پیکج شو چې کوم هغه لپاره مو وخت نه جوډیشل انکوایري وشو چې کوم وزیر اعلی سره چې زه کومه نه دا خاندان چې کوم د هیڅ قسم تسلو شو او نه د ډرګ مافیا خلاف چې ایکشن وشو او نه دوی کوي او دا به خوارج دي سود خوارج دي دا چا کار کړي موږ دا غواړو چې دا خلک دي دغه ته میډیا ته او د دنیا ته دغه شي او هغه ته 500 500 پورنه چې هغه پر موږ نه کیږي